كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. د إياك نعبد إياك نستعين فرابطه ابلو رز مستخبر وکړه. إياك نعبد مش خاص تعالی عبادت کو یا الله. د إياك نعبد معنا چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر مر نقل کوي. إياك نعبد معنا نخصك بالعباده ولا نعبد غيرك. مش خاص تا خاصو په عبادت د بل چا عبادت نه کوو معنی حصر ده. او إياك نستعين معاونتم خاص لتا غواړو له بل چا نه غواړو. او دکې یو خبره موږ دا وکړه چې دغه حصر چې موږ دلته بیان کوي چې إياك نعبد خاص تعالی عبادت کوو، دا پر د مخکې صفات عظیمه و د الله جل جلاله تپریسو چې الله جل جلاله رب د عالمینو د رحمان د رحیم د قیامت د ورځې واکدار د دې اصول د ایمان ثابت سو د مخکې صفاتو کې چې الوهیت د الله او رسالت د رسولانو او د قیامت ورځ او څلرم اصل چې قرآن کریم بحث ځینې کوي هغه په إياك نعبد و إياك نستعين کې ثابت شي چې إياك نعبد و إياك نستعين دوی جملې دي رد قدر و د جبر یې وکړي چې هغه دواړې غلطې لارې دي. نو رد قدر و د جبر چې وسی دا ثابته شوه چې تاثیر حقیقي په نظام کائنات کې خاص الله لري. دا څلرم اصل د اصول القرآن. او بل چې الله پاک په صفاتو عظیمه و سره یاد شي نو د عبادت مستحق شي هغه کوم چې مستحق د عبادت خو الله و الله د الله وي. زموږ د معلوماتو پر بنیاد باندې چې کله علم پر دغه عظیمه و صفاتو د الله حاصل شي نو سړی ته ذهن ته دا خبر راځي چې الله جل جلاله د عبادت مستحق حقدار دی. نو ځکه په هغه خبره اقرار وکړي چې کله تعالی ردا صفات عظیمه ثابت دي نو بیا موږ عبادت هم خاص تعالی رکو بل چا لره نه کوو او معاونت هم خاص لتا غواړو له بل چا نه غواړو. نو دکې خو یو خورد د قدر و د جبر وسی. او بله مسله بله ورځ ما درته بیان کړه د تصوف په رابطه دي کې بعضې مسائل د تصوف هم بیان شوي دي. دا یو کتاب د رساله قشیریه په نامه باندې دا کوم مصنف د علامه قشیري دا په 415 سنه کې وفات شوی دی، یعنې تقریبا له 19,000 کاله مخکې دا کتاب جوړ شوی دی. دي بعضې اصطلاحات د تصوف راخیستي دي. دا مسله زه په دې واجه کنې په یو لحاظ باندې موږ ووایو چې دلته د دونه تشریحاتو ضرورت به نه وي، خو موږ یې پر دغه بنیاد باندې کوو
یو عالم ده، نو هغه یو ورځ له ما سره خبره پر دې وکړه چې دا د بدعاتو رد چې څوک ډیر کوي، یعنی خاص زما په رابطه یې خبره وکړه چې بعضې ملایان وایي چې دی دا بدعات ډیر ردوي، نو دا خبره پر ځای نه ده. او دا ولې نه ده پر ځای؟ دا له دې وجې ده که سړی دا ووایي نن چې دا شی بدعت ده، هغه شی بدعت ده، ایدرېتې خوږې یوړې دا بدعت ده، مثلا فلانی کار یې وکړئ دا بدعت ده، ښه شپه یې ولمانځله دا بدعت ده، نو دا خو دغه ځای ته اخر خبره رسیږي چې دی نو بیا یو څوک بیا پر دغه رد وکړي چې دا تصوف و دا طریقت نو هم بدعت ده. ما ورته وویل د سپین ږیري مولوي صاحب ته چې دغه تصوف له طریقت سره نو دا خبر څه اړه لري چې سړی د خبرې ته رسېږي چې تصوف طریقت بدعت. د مولوي صاحب ما ته وویل چې دا خو وجه دا ده چې دا طریقت خو هم داسې شی ده چې په خیر القرون کې نه ده ثابت شوی. خیر القرون قرن د صحابه ده، قرن د تابعینو ده، قرن د تبع تابعینو ده. نبی علیه السلام د دوی په شان کې وایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. او بیا دا حدیث کې وایي چې له دې وروسته به خلکو کې فساد ظاهر سي، چاغښت به په خلکو کې ډیر سي، داسې به له دې نه سره بې پروا سي چې قسم به تر شاهدي له مخه وي، شاهدي تر قسم، یعنی باک به نه په غلطه شاهدي کوي نه به په غلط قسم کوي چې په کومه خبره کې دته مفادات پیدا کېدو هغه دی کوي. نو دا اوس په مقابل د هغې خبرې کې نو دې ته سړی شر القرون ووایي نو هم لرې خبر خو نه ده. نو ما ول ګوره دا خو تا په خپله شاهدي وویل چې طریقت په شر القرون کې پیدا شوی ده، خو تا په خپله رد کوي. هغه چې یو سړي یا ما یا زما پر چم بل سړي کې دا توهم و، د ده خبرې چې د توهم پر بنیاد دا یو توهم ده چې بل وخت دی ونه وایي چې دا طریقت بدعت، د دغه توهم پر بنیاد ته پر ما رد کوي او ستا دا تحقیقا خبره ثابته شوه ته وا په شر القرون کې پیدا شوی. یوه دا خبره راته وکړه. اوس دا داسې نه ده، خلک غریبان د معلوماتو لخوا ډېر کمزوري دي. موږ خو جامې سپینې اغوستې دي، لنګوټې هم سپینې پر سر دي، د خلکو پر موږ دا خیال ده چې دا په پار څه خبر او په دغه سپینه جامه کې موږ تر هغې اندازې رسېدلي یو چې له یمانه پوښتنه راڅخه وکړي ګرانه خبر داسې موږ به جواب درکړو. بیا یې راته وویل چې دغه د بدعت خبرې چې کېږي اخر له دې دا توهم شته چې یو څوک دا ووایي چې دا فقه هم بدعت دا مذاهب وایم ولې؟ وایي نو دا خو په خیر القرون کې فقه نه و. نو ما ول ګوره نو خو تا په خپله فیصله پر فقه د غلطۍ وکړه. نو له دې وجې دا یو مجلس ته په داسې نږدې وخت کې له ما سره شوی دی. د دغه ضرورت پر بنیاد باندې زه دلته دا خبره کوم چې تصوف چې هغه نوم یې تصوف ته تصوف بلل کېږي، اصلاحات په هغه باندې راځي، هغه قرآن ثابت کړي دي. زه بدعت په دې نه ورته وایم چې دا قرآن ثابت کړي دي. تصوف له قرآن ثابت، تصوف له سنت ثابت، تصوف د نبی علیه الصلاة والسلام له ارشاداتو ثابت، او تصوف په خیر القرون کې ثابت. دا چې تا ته معلومات نشته پر یو دغه شي دی د تصوف نوم یې ده چې هغه هیڅ له تصوف سره رابطه نه لري، نو بیا تا هغه ته اثبات په شر القرون کې وایي، دا خو ستا کمزوري ده. اصول شاشي کې وایي اکثر به دلته دا طالبانو ویلي وي، اصول شاشي کې وایي صحابه دوه قسمه دي، یعنی د نبي علیه السلام شاګردان دا دوه قسمه دي. یو قسم هغه صحابه دي چې حفاظ د حدیثو هم و، فقها هم و، لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه. یو قسم هغه صحابه دي چې حفاظ و، فقها نه و، لکه ابو هریره رضی الله عنه. نو ما د الله بنده فقه خو د قرن د صحابو کې ثابته ده، صحابه ویشل شوي دي، فقها او غیر فقها. په تابعینو په دور کې فقهای سبعه د مدینې منورې مشهور خلک دي، او دا امامان د مذاهبو چې دي دا ټول په خیر القرون کې ثابت دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه دا تابعین دي، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت الله علیهما دا تابعین دي،
او تفصیلي اساس د فقه یې ښیم دغو خلکو ته. نو داسې دا د دې امت رهبران دي، د دې امت مرشدان دي، د دې امت رهبري کوي، د هغو دغه حال. نو ځکه ما بله ورځ هم درته وویل چې په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې دغه کتاب والا وایي چې دوو اصطلاحګانو د تصوف ته اشاره ده. تصوف خپل اصطلاحات لري، بعضې هر فن خپل اصطلاحات لري. داسې نه ده چې یوازې د تصوف اصطلاحات دي په بل فن کې نسته. یعنی فقها خپل اصطلاحات لري، عقاید علما خپل اصطلاحات لري، د اصول علما خپل اصطلاحات لري، نحو والا خپل اصطلاحات لري، صرف والا د هر فن قانون ده. تصوف هم خپل اصطلاحات لري. نو د تصوف په اصطلاحاتو کې یوه اصطلاح د جمع دی وایي، یوه اصطلاح د فرق یا د تفریق وایي. دی عالم ویلی دی چې په دغه ایاک نعبدو کې مقام د فرق ته اشاره ده، یعنی بلکې لا د فرق د مقام بیان ده. او په ایاک نستعین کې مقام د جمع بیانیږي. دا دوی اصطلاحګانې دي د تصوف. د فرق تفسیر د دی کړی ده چې الفرق ما نوسب الیک، فرق هغه ده چې تا ته نسبت کیږي، او جمع محصول به عنک هغه ده چې له تا یې اختیار اخیستل سوی. دا یې تعریفونه کړي دي. وروسته بیا معنا دی بیان کړې ده چې معنا یې دا ده چې هغه شی چې کسب د بنده وي دا مقام د فرق ده. لکه چې دی عبادت کوي یا هغه چې د بشریت له حاله سره مناسب وي هغه کارونه دی کوي، دا مقام د فرق ده. او هغه چې له طرفه د الله پاکس کوي چې هغه نزول د فیوزاتو و د انوارو ده، دا مقام د جامع ده. نو ایاک نعبدو دا معنا چې زه ځان ته منصوبوم چې زه ستا عبادت کوم، دا زما کسب ده. اگر که تخلیق د دغې مسلې هم د الله جل جلاله لخوا ده. عبادت چې زموږ پر اندامو پیدا کیږي الله جل جلاله یې کوي، الله جل جلاله خالق ده، مگر کاسب یې بنده ده، کسب یې بنده کوي. نو له دغې وجې دته په د دوی په اصطلاح داسې کم تناسب دی د دغه لفظ له دغې معنا سره پیدا کړی د هغه به پر خپل ځای چې د فرق معنا لغوي جلاوالی ده، نو دوی په دغه معنا باندې دلته د فرق اطلاق کړی ده. نو دا خو به د یو تناسب سنجولی وي. او په ایاک نستعینو کې دا مقام د جمع بیانیږي. ایاک نستعینو موږ له تا څخه معاونت د هغه فیوزاتو غواړو چې د هغو فیوزاتو په وجه باندې ته موږ ته حقایق راښکاره کړي. ایاک نستعینو خاص له تا څخه موږ معاونت غواړو چې ته الهام د فیوزاتو زموږ پر زړه باندې وکړي. دلته بیا موږ ته حقایق واضح شي. او دغه الهام چې ده دا الله جل جلاله کوي. زموږ په واکو په اختیار کې دا خبره نه ده چې هغه ثمره د عبادت چې قلبي نور ده دا چې موږ په خپل زړه کې د کسب په وجه راولو، دا د بنده د کسب کار نه ده. دا د الله جل جلاله له خوا څخه یو فیض ده. پر زړه باندې یو قسم واقعي نور، معنوي نور را پیدا کیږي. هغه داسې نور نه ده لکه د سترګو نور چې برق ولګوي نو رڼا شي، چې برق مړ کړي توره شپه شي، داسې نه ده. هغه ته بصیرت ویل کیږي. بصیرت چې الله جل جلاله په دغه زړه کې پیدا کی او پیدا کوي د الله جل جلاله عادت ده، سنت الهی ده، د کني موثر دا خبره نه ده. کتابو کې مسله راځي د تصوف په کتابو کې، و یو علم معامله ده، یو علم مکاشفه ده.
علم معامله دغه ته ویل کېږي چې لمونځ وکړه، اودس وکړه، روزه ونیسه، زکات ورکړه، نفلونه وکړه، تلاوت وکړه، اذکار ووایه، تسبیحات ووایه. دا علم معامله ده. له ده وروسته چې بیا را پیدا کېږي علم مکاشفه ده. علم مکاشفه بیا دغه ته ویل کېږي چې الله جل جلاله یو معنوي نور ستا په زړه کې پیدا کړي، هغه یو شی چې څنګه د هغه حقیقت ده هغه تا ته ښکاره شي. دا بیا علم مکاشفه ده. ګوره دغو دوو مسلو ته په ډېرو آیاتو کې اشارې نه بلکې تصریحات دي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه عین دا مسله ده. الله جل جلاله وایي څوک چې زموږ په لار کې خپل کسبي کوشش کوي نو موږ دوی ته خپلې لارې داسې ښکاروو چې د دوی پر زړه حقایق کشف کړو، حقایق ورته معلوم شي. نو زړه باندې چې کله حقیقت کشف شي، ما مخکې په نورو ځایو کې دا خبره تاسو ته کړې ده، په ډېر واره مې کړې ده. دلته زړه هغه هر شی چې کم حقیقت لري په هغه کې یې وپېژني. لکه مثلا اعمال صالحه، اخلاق حسنه، د دغه حقیقت پر کشف شي. اعمال صالحه، اخلاق حسنه، دا په حقیقت کې چې د دوی هغه حقیقت ښکاره شي، دا مرغوب شیان دي. انسان ته فطري طور، طبیعي طور مرغوب. او اعمال غیر صالحه او اخلاق ذمیمه، دا د انسان په خپل فطرت کې منفور دي، خو یو قسم پوش پر غوړېدلی ده، د هغه پوش په وجه د حقیقت نه ویني، دته مرغوب ښکاره شي. دلته الله جل جلاله دغه پوش چې د زړه و د دغو شیانو په مابین کې د دا لري او دا کار الله کوي، زموږ کسب نه ده. موږ ته د شیانو حقایق ښکاره شي. قرار موږ ته اعمال صالحه مرغوب شي، اخلاق حسنه مرغوب شي، اعمال قبیحه، اخلاق ذمیمه دا راته منفور شي. ایاک نستعینو کې موږ د دغې مرتبې سوال وکړئ، دا د جمع مقام ده، ځکه دا کار الله کوي، موږ یې نسو کولی. او بیا له دغه وروسته جمع الجمع، دا بیا بله اصطلاح ده. له دغه وروسته فرق ثاني، دا بله اصطلاح ده. دا هم د تصوف اصطلاحګانې ده. دلته د کتاب والا خبره دا کړې ده چې هغه اول وار فرق څه ده. فرق شهود الاغیار لله عز وجل، دا تعبیر کړی ده چې ټول کائنات داسې بولي چې دغو کې دا ټول کائنات د الله جل جلاله په قبضه کې دي. الله مالک ده، دا کائنات مملوک دي. مملوک باید د مالک پر مقتضا باندې وچلیږي. نو له دغې وجې الله نه موږ عبادت غوښتی، د موږ عبادت کوو. او مقام د جمع چې ده دا شهود الاغیار بالله. شهود الاغیار بالله دا معنا داسې درته معلوم شي چې اغیار ټول د الله په طاقت او په قدرت سره مستعمل وویني، چې دا څه شیان چې دي دا د الله جل جلاله داسې په قبضه کې دي چې الله جل جلاله یې سرپرستی کوي، الله جل جلاله حقایق پر کشف کوي، او الله جل جلاله یې سمې لارې ته رهبري کوي. او جمع الجمع دا بیا دریم مقام ده، دا استهلاک بالکلیه، چې بیخي د اغیارو څخه د یو مخزن قطع سی، صرف له الله ته داسې متوجه شوي چې نور د هیڅ شی په نظر کې نه وي له الله ما سوا. دا بیا دریم مقام ده. څلورم مقام ته بیرته پرکسانی وایي. دغه مقام چې دا د جمع الجمع مقام حاصل شي، له دغو مقاماتو څخه اهل تصوف په مختلفو تعبیرات کړي دي. دا مقام د محو ده، دا مقام د سکر ده، دا مقام د فنا بالله ده. په دغه ډول حالت کې دا انسان خپل ځان داسې محسوسوي چې ما لره هیڅ اختیار هم نشته، بیخي ځان لکه جماعت دی ورته ښکاره شي. او دغه د جمع الجمع مقام چې حاصل شي، دلته له سړي طاعت پاتېږي. دا خو بیخي سړی دی چې لکه د جبریه و مرتبې ته ورسېدی، نو ځکه پر ده باندې بیرته دا داسې لږ وخت ثابتېږي، بیرته مقام د پرکساني راځي. پرکساني چې وارد شي راغی، بیرته دی په ځان کې دا احساس وکړي هغه قدرت متوهمه
چې الله جل جلاله د کم قدرت متوهمه په وجه دی مکلف کړی دی هغه پر راوګرځي، د هغه احساس وکړي، بیرته د طاعت مقام ته راسي، ادا د فرایضو وکړي، ادا د واجباتو وکړي او ځان قابل وبولي د ده دپاره. او یوه بله اصطلاح، دا خو ټول داسې اصطلاحات دي چې د قرآن څخه یې ثبوت راغلی ده، خو البته کم څه چې تعلق تر دغه پورې لري، ایاک نعبدو ایاک نستعین پورې لري، نو زه هغه درته واضح کوم، نور به بیا له نورو آیاتو سره چې تعلق وي هغه به بیا په هغه ځای کې بیان. دویمه مسله دې کتاب والا دا بیان کړې ده چې په ایاک نعبدو کې په دې کې بیان د حفظ الشریعت سوی ده، او په ایاک نستعینو کې اقرار بالحقیقت سوی ده. دا هم له ایاک نعبدو له ایاک نستعین ثابتیږي. یو شریعت ته یو حقیقت. شریعت دی وی امر بالتزام العبودیت، دا شریعت ته چې الله جل جلاله ته امر کړی په ده سره چې ته پر ځان باندې دغه چې الله تا ته کم څه وایي، کم اوامر و نواهی هغه پر ځان لازم وبوله هغه کوه، د دې نوم شریعت. او حقیقت چې ده، حقیقت بیا مشاهده د ربوبیت. مشاهده د ربوبیت دا پر شریعت باندې تپری کیږي چې بیا هلته سړی لکه په دا مادیاتو کې چې الله جل جلاله د خپل ځان دپاره رب وبولي، چې الله پیدا کړم، الله لوی کړم، الله مې تربیت وکړي. دغسې په معنویاتو کې الله جل جلاله د خپل ځان رب وبولي، چې ما ته الله توفیق راکوي چې اودس مې وکړي، الله جل جلاله توفیق راکوي چې لمونځ مې وکړي، الله جل جلاله توفیق راکوي. دا تبلیغ والا جماعت دا خو ډېر نیکان خلک دي، دا په ډېره ساده جمله کې دا خبره بیانوي، ډېر ساده توري دي مګر حقیقت یې ډېر دی. تبلیغي جماعت والا چې دلته راشي خلکو ته ترغیب بیانوي، یا هغه بعضې خبرې داسې ورته کوي چې ګوره الله لر دې حمد وي چې الله موږ ته توفیق راکوي دا مسجد چې راواستو، هغه یې په ډېره ساده ژبه کې بیانوي، لیکن حقیقت ایاک نعبدو عبادت کوو تا لره، خو دا عبادت موږ په خپل قابلیت و استعداد نه سای کولی. ایاک نستعینو له تا څخه معاونت غواړو چې ته موږ ته توفیق د حق راکې، ته موږ ته توفیق د طاعاتو راکې، ته موږ ته توفیق د اذکارو راکې، ته موږ ته توفیق د لمانځه راکې، ته موږ ته توفیق د حضور قلب راکې. دا کار به بیرته ته راسره کوې، د دغه نوم حقیقت. او له دغه یو څو خبرو نورې به بیا انشاءالله په آینده کې نورې هم پسې راسي، چې د تصوف حقیقت موږ د قرآن په آیاتو کې او یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیثو په رڼا کې تاسو ته بیان کړو. یو هغه تصوف ده چې په هغه باندې د انسانانو اصلاح راغلی، د الله بندگان یې له الله جل جلاله سره وصل کړي دي، د الله جل جلاله الوهیت یې په پیژندلی دی. یو دا تصوف، یو دا تصوف ته لکه داوس یو ځای دام درېدلی ده، په دغه دام باندې یا اوزګړي نشي یا چرګان، نور زیاتې هېڅ نشته. نو دا موږ دلته د هغه تصوف بیان کوو چې هغه قرآن و حدیث بیان کړی دی، موږ د هغه تصوف بیان کوو چې په هغه باندې د انسانانو اصلاحات راغلي دي. هغه تصوف ته موږ بدعت نه وایو، بلکې هغه له قرآن ثابت، هغه له احادیثو ثابت. نو تصوف یو داسې حقیقت ده، اول وار خو تصوف ته ضرورت په دې شته، دا د تصوف چې کوم مسائل دي هغه ته ضرورت شته، ځکه ضرورت په دې وجه شته، یو تعلیم د حال ده و یو چاته، یو تعلیم د قال ده و یو چاته. طالبانو به شاید عیساغوجي ویلي، عیساغوجي داسې نږدې ده د غټانو چړیانو کتاب ده، غټان چړیانې وایي. د عیساغوجي په اشیا کې بیان کړی ده د انسانان علما یې 4 قسمه وویشلي دي. و یو قسم علما اسلامیین دي، اسلامیین یو متکلمین دي، یو صوفیه دي، او یو بیا غیر اسلامی علما دي، هغه یو دغه د مشایعین دي، یو اشراقیین دي. بیا یې نو د دې بیان هم کړی ده چې
اشراقیین و مشائین داسې دي لکه په اسلام کې صوفیه و دغه متکلمین خلکو ته د قال درس ورکوي، په خوله خبرې ورته کوي، خلک د الله لارې ته دین ته رابولي. لکه دا اوس موږ چې سبقان وایو، موږ متکلمین یو. یو بیا په مسلمانانو کې یوه بله تربیت والا ډله ده چې د انسانانو تربیت کوي، صوفیه یې بولي. صوفیه بیا اکثر تعلیم یې د حالي. په دې کې بیا څه مسائل دي. یوه مسله دا ده، داسې یو شیخ، داسې د طریقت و د تصوف یو شیخ چې ته هغه شیخ پیدا کې ستا په علمي نگاه 100% کې دا یقین سي چې د دغه شیخ حرکات او سکنات پر سنت برابر دي. یوه ذره دی د شریعت په خلاف باندې کار نه کوي. که د یو عمل د شرع خلاف کې ولیدی، د سنت خلاف، هغه صوفي نه ده، هغه مازې دعویدار ده د تصوف. دا بایزید بستامي رحمت الله علیه دا یو صوفي عالم تیر سوی ده، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معاصر ده. دغه وخت د هغه کیسه کتابونه کوي، وایي د یو چا څخه یې واورېدو چې پلانی داسې بزرګ سړی ده، داسې ښه سړی ده، نو د ده ارزو د ملاقات پیدا سوه چې زه ورسم. ډېر لرې و هغه، داسې پخوا خو وسایل هم نه وو، د پښو مزلونه وو. نو د خپل هغه څه شاګردان ورسره یې کړو چې پلاني ځای کې وایي داسې د تصوف شیخ ده. نو دې ته چې ورسو، دا خو ما په هله مخکې هم درته ویلي وو چې دا هلته چې هغه روحانیات سره نږدې سي، یو روح د بل انعکاس کوي، نو هغه کې بیا معلومات هم ډېرېږي، فیوزات هم ډېرېږي. نو دا خو چونکې دوی ته معلومه وه، نو د ده دا ارزو راله چې زه ورسمه، له دغه شیخ سره کښېنمه، له دې شیخه به استفاده وکړم. نو وایي دوی د 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې یې مزل وکړي چې ورته رانږدې. په داسې وخت کې ده دا شیخ ولیدی، هغه له کوره را روان و مسجد ته، دغه شیخ چې دا دی ورته را روان ده. هغه ناړې توکلې د قبلې طرف کې توکړې، ده له لرې ولیدی. ذاتیا مریدانو ټول ګرځي، دا سړی د قابل د دغه نه ده چې موږ ورته رارسو، چې د پیغمبر دغه سنت د ادا نه کوي چې د ناړې د قبلې طرف ته توکړې. دا خو د سنت خلاف ده. نور په دې سړي کې څه نسته، دا خالي دعوه ده. بایزید بستامي رحمت الله علیه بیرته ولاړ چې ستا په علمي نګاه 100% کې دا خیال راغی چې دا سړی پر سنت بالکل برابر ده. اوس نو ته راسه د دې سړي چې هغه د هر چا په خپله طریقه یي، هغه چې د استاذۍ و د شاګردۍ، د پیرۍ و د موریدۍ، کومه طریقه ده، په هغه طریقه ځان ورسره وصل کړه. بیا به دا سړی په 2 طریقې ستا روزنه کوي، په 2 طریقې. یوه طریقه یې دا ده چې ستا ذهن دا فیصله کړې ده چې دا سړی 100% کې زندګي د سنت مطابق ده. بیا یې حرکات و سکنات څاره چې په هرې طریقې سره دی ولاړېږي، هغه ډول ولاړېږي، ځکه دا خو پر سنت برابره ده. چې په هرې طریقې دی کښېني، دغه یې کښېنه. چې په هرې طریقې سره دی عبادت کوي، دغه یې داسې نږدې ورسره اوسېږه څو چې د ده د دغه حال رنګ په تا کې راسي. دی تا ته څه وایي نه چې یا ته دی کوه یا ته دی کوه، ستا په خپله ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې ته درته متوجه او دا دې ذهن فیصله کړې ده چې هغه حرکات و سکنات چې په ده کې هغه څه په ما کې راسي، دا زما د سعادت وسیله ده. انو بیا پسې ګوره. یوه خبره دا ده. دویمه خبره د حال تعلیم چې د دا توجه ده. په بعضو کتابو کې په تصرف هم تعبیر ځینې کوي، په عامه کتابو کې د دغه چې دی د تصوف د کتابو کې په توجه تعبیر ځینې کوي. دا مسله بیا د کتاب والا نه ده بیان کړې، دا بیا فقیر الله ښکارپوري رحمت الله علیه په قطب الارشاد کې بیان کړې ده. دا د توجه مسله. توجه داسې ده چې یو سړی دغه حالت ته رسیږي چې د بعضې اذکارو په وجه بعضې اسرار کشف کیږي. خپل هر ذکر خپل مخصوص سر لري او د دغو اسرارو رابطه او تعلق له روح سره ده. روح یم بولي، قلب یم بولي، پلان عقل یم بولي، نفس یم بولي. امام غزالی رحمت الله علیه ویل دي چې دا تعبیرات خو مختلف دي، لیکن د تصوف په اصطلاح دا 4 سره نومان یو مصداق لري. تعلق چې یا له روح یا له قلب سره راغی، د هغه ذکر د اسرارو. دلته دغه شخصیت دا و خپل روح ته متوجه شي.
په دغه حال کې بیا دی و د مورید ته د شاګرد ته متوجه سي د دې شاګرد کې هم دی داسې تصرف د توجه په وجه کولی سي هغه خو هلته مراقبه ده دی هم مراقبه ده داسې خپل دغه حالت ته ورسېدی هلته شاګرد ته متوجه سي په دغې توجه په وجه دی په شاګرد کې داسې تصرف کولی سي چې د هغه د بدن و د روح رابطه سره کمه کړي روح د تجرد حالت ته مایل سي دا ګوره دي خو ګرانې مسلې موږ یې په دغه وجه بیانوو چې دا څه ناڅه یا حقیقت که موجود نه وي ښکاره خو باید وي که څه هم د تصوفو اکثر کتابونه وایي چې دغه حالات داسې دي چې څوک په دې مقام کې نه وي هغه ته نه معلومیږي چې څوک مقام ته ورسېدو بیا دته معلومیږي چې دا مسله ده دا مسله ده نو موږ ستاسو خو مقامونه ډېر کښته دي خو به هر حال هغه تعبیرونه چې علماو کړي دي هغه تعبیر چې په یو ناقصې طریقې موږ کولی سي هغه به د ده دپاره وکړو چې موږ حقایق وپېژنو موږ تصوف وپېژنو موږ علما وپېژنو موږ مشایخ وپېژنو بیا نو چې دی داسې په دغه توجه سره په دغه تصرف سره اوس دا خلک وایي په کتابو کې وایي متصرفین شته د هغه یوه کیسه ما درته وکړه چې د ورموږ دښت ته تللي وو کاکا لیونی هم له تصرفه وایستی بیا هم بل په متصرف معلوم کړي دی بیا تصرف دا ښیي چې دا په بازار کې خلک په لمیټ خرڅوي دا یو لیونی ګرځي دا د هغه په وجه ده تصرف مصداق دغه مسله ده تصرف روحي د شیخ مفتي محمد فرید صاحب د طریقت شیخ هم محدث هم شیخ الحدیث فتاوا پریدیه چې لیکلې ده هغه چې وګورئ هغه وایي د تصرف مصداق دغه ده دلته چې دی متوجه سي د الله جل جلاله دته داسې قوت ورکړي چې دی دا کار وکړي دا که څه هم تخلیق د الله ده د هغه سړي په دې بدن کې یا په دې روح کې چې دی دا کار کوي کسب د ده اصلي ده داسې هلته د هغه مورید روح د تجرد خواته د ده په توجه مایل سي د هغه مورید په روحانیت کې چې کمې خرابۍ وي هغه د ولیدي چې هغه یا د اخلاص کمبود و یا تکبر و یا حسد و یا د ګناهونو ذوق و یا طول العمل و یا نور مسائل و چې هغه روح ته ضرر رسوي ناجوړۍ وي د دلته اوس تشخیص وکړي ناجوړۍ یې معلومې کړي لکه ډاکټر چې د یو چا تشخیص کوي ناجوړۍ معلوموي ناجوړۍ چې یې معلومې کړي دا خبره نو بیا زموږ ستی له ذهنه ډېره لرې ده چې بیا د دا ناجوړیو ازاله بیا څنګه کېږي چې ما تعلیم الحال ورته ویلی دی دا هم یا فقیر الله ښکارپوري رحمت الله علیه په قطب الارشاد کې بیان کړې ده چې د ازالې طریقه یې بیا دا ده خو به هر حال هغه که چیرې داسې و چې د یو چا د زیاتو معلوماتو شوق نو د نقشبندیې طریقې تصوف چې وګوري هغه کې بس دغه شیان شته او که چا په دغه قدر کفایت کاوه نو په دغه قدر سره کفایت نو ګوره دا خبرې موږ وایو چې په کتابو کې د تصرف ټکی شته تصرف یو کونی ده یو روحي ده تصرف کونی زموږ د احنافو د فقه کتابو ویلي دي چې تصرف کونی چې څوک عقیده لري دا شرک ده ما مخکې هم درته ویلي وو بحري رایق هم دا مسله راخستې ده حسن الفتاوا هم راخستې ده او تصرف روحي چې د دغه حقیقت دغه ده که دا ما چې اوس درته بیان کړم روحي تصرف شته چیرې چې په کتابو کې د تصرف مسله راغلې د شاعر ډېره به هم په تصوف په کتابو کې راځي هغه دغه مسله ده نو تصوف چې دی دا یو واقعي علم ده دا یو واقعي حرکت ده دا د اصلاح طریقه ده لیکن به شرط آن چې هغه په هغه خپل چوکاټ کې دننه راسي او دغه اهدنا الصراط والمستقیم اهدي هدایت وکیا الله نامشته الصراط المستقیم د برابر الهی اهدنا الصراط والمستقیم دا هم له ایاک نستعین سره رابطه ده چې موږ له تاسو څخه معاونت غواړو په ده کې چې هغه سیده سیده لار چې ده د هغه هدایت به ته موږ ته کوې
یو مقام د انابت ده، یو مقام د هدایت ده. دا دوی خبرې دي. یو لا بل مقام د استقامت هم ستا، یو مقام د ربط القلب ده. څلور شیان شو. انابت داسې یو مسله ده چې دا انابت اگر که خالق د ټولو شیانو الله ده، انابت کسب د عبد ده، د بنده کسب ده. انابت د دغې خبرې نوم ده چې ته له ځانه سره یو وخت یا په چورت کې یا په خپله بستره کې یا په یو جلسه کې داسې یو فکر در سره پیدا سي چې نور به زه د خپل ځان اصلاح کوم. دا انابت. ستا دا قاطع عزم پیدا سی، جازم عزم دی پیدا سی چې زه به د خپل ځان اصلاح کوم. دا اراده وه په عزم بدله سوه. 100% کې د فیصله دا سوه چې زه به د ځان اصلاح کوم. چې دغه اراده په عزم بدله سوه، الله جل جلاله فیضان د دغه پر کوي، د هدایت پر کوي. هدایت دا معنا چې حقیقت درته ښکاره شي چې هغه لار سمه ده، هغه چپه ده. بیا چې کله ته هدایت دویمې مرتبې ته راورسېدې چې الهي فیضان وو، حق و باطل یې درته ښکاره کړو. دا حق و باطل هم د کشف په انداز نه دي ښکاره سوي. دا فطرت، هغه صحیح فطرت و عقل دا فیصله وکړه چې دغه لار سمه ده، دا چپه. له هغه وروسته نو چې تا ته سمه لار معلومه سوه، ته پر سمه لار روان سوي. دوام دي پر دې سمه لار وکړه، همیشتوب. ده ته استقامت وایي. استقامت هم کسبی مسئله ده. انابت هم کسبی و، هدایت الهی فیضان و. استقامت هم کسبی مسئله ده. ربط القلب بیا الهی فیضان ده. دا بیا دا څلور مسلې دي. په اهدنا الصراط والمستقیم کې دغه مسله به بیانیږي، او په اهدنا الصراط والمستقیم کې هم د تصوف بعضې اصطلاحات ته ضرورت شته چې هغه بیان شي، چې تر څو پورې د اهدنا الصراط والمستقیم هغه صحیح معنا معلومه شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.